Assalamu Alaikum. Once again, welcome to the class. I have plus noun. زلرم. تاسو به د خپل ملکیت د ویلو په باره کې داسې وایئ چې I have plus noun. لکه که ستاسو سره ګړی وي یا ستاسو کور وي یا ستاسو سره موټر وي یا تاسو سره نور څه وي چې کم ستاسو په ملکیت کې وي د کم څیزونو چې تاسو مالکان وئ نو د هغې اظهار دپاره به تاسو داسې وایئ چې I have او پلس ناون ویل کیږي د سیز نوم ته د هغې سیز نوم به بیا تاسو ولیکئ یا ووایئ کم سیز دپاره چې تاسو خبره کوئ چې زه دا سیز لرم یا زه د دې سیز مالک یم رایټ لږ شانتې سینټنسز ته وګورئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره کینی چې دا به مونږ څنګه استعمالو I have a car زه یو موټر لرم I have a car زه یو موټر لرم یعنی زما یو موټر دی اوس د دې په باره کې زه خبره کوم چاته چې زه یو موټر لرم نو هغه به زه په انګلیش کې داسې وایم چې I have زه لرم پلس ناون څه ته ویلی کېږي د سیز نوم ته د هغې سیز نوم به واخلم لکه ما د ګاډي نوم اخیستی دی چې زه ګاډی لرم یا موټر لرم I have a car زه یو موټر لرم I have a beautiful house I have a beautiful house زه یو ښکلی کور لرم یعنی زه د دې کور مالک یم دا کور زما دی نو که زه د دې په باره کې خبره کومه په انګلیش کې به زه هم دقه شانتې ویم I have به لګوم او د هغې نه بعد به زه ناون لګوم لکه I have a beautiful house زه یو ښکلی کور لرم I have a beautiful house I have a computer زه کمپیوټر لرم I have a computer زه یو کمپیوټر لرم زما سره یو کمپیوټر دی هغه زما خپل کمپیوټر دی یا دا زما کمپیوټر دی مونږ چاته دغسې قسم لا خبرې کوو نو مونږ به ورته په دې فارموله کوو I have a computer زه کمپیوټر لرم I have a headache زما په سر درد دی I have a headache زما په سر درد دی اوس خو زه داسې نشم ویلی که نه چې زه په سر درد لرم خو زه به ویم چې زما په سر درد دی یا زما په مرۍ درد دی یا زما په خېټه درد دی نو د بیمارۍ دپاره هم تاسو په ځینې حالاتو کې چې دی د have استعمال کولی شئ لکه ما تاسو ته ووي چې I have a headache زما په سر درد دی اوس پوه شوئ لږ شانتې په دې خبره بیا ځان پوه کوئ چې I have به تاسو څنګه استعمالوئ او د څه دپاره به استعمالوئ I have مطلب دی چې زه لرم یعنی د یو څیز چې تاسو مالکان وئ ستاسو په ملکیت کې وي لکه فار اگزامپل زما سره ګړی ده زما سره موټر دی زما سره کمپیوټر دی زما سره لیپټاپ دی زما سره موبایل دی د دې خبرو په باره کې که زه چاته خبره کوم نو هغه به زه څنګه کوم هغه به زه د I have په مدد سره کوم د I have په مرستې سره کوم نو زما هغه سینټنس زما هغه جمله به بالکل کریکټ تیاریږي په انګلیش کې ناون څه ته وایي ناون وایي د یو څیز نوم ته لکه مطلب د ګړۍ نوم دی د موټر نوم دی د ټیبل د میز نوم دی د کمپیوټر نوم دی دې ټولو ته ویل کیږي ناون رایټ لږ شان دا سینټنسز اوس زما سره ریپیټ کوئ چې ستاسو په ذهن کې دا هم کینی چې دا به تاسو څنګه استعمالوئ I have a car زه یو موټر لرم I have a car زه یو موټر لرم که زه چاته ویم چې زه یو موټر لرم زه به ویم چې I have a car زه یو موټر لرم I have a car زه یو موټر لرم I have a beautiful house زه یو ښکلی کور لرم که زه چاته ویم چې زه یو ښکلی کور لرم یا زما یو ښکلی کور دی هغه به زه په دې سینټنس ویم I have a beautiful house I have a computer زه کمپیوټر لرم I have a computer زه یو کمپیوټر لرم یا زما یو کمپیوټر دی یا زما سره یو کمپیوټر دی د دې دپاره به زه داسې وایم چې I have a computer I have a headache زما په سر درد دی I have a headache زما په سر درد دی
تاسو اوس پوه شوي. اوس به تاسو دا خبره وکئ تاسو کم سیزونه لرئ، یعنی د کم سیزونو تاسو ملکیت کې تاسو په ملکیت کې راځي، تاسو د کم سیزونو مالکان یې، نو د هغې سنټنسز به جوړی کئ او په کمنټ کې به ماته ولیکئ. جب هغه ستاسو چې کوم چې تاسو دا فارمولا دا سټرکچر صحیح زده کو او که غلط. رایټ، تاسو خدای زده کو چې زبا د خپل ملکیت په باره کې څنګه خبره کوم په انګلیش کې چې کم سیزونه زما سره شته دی. اوس که تاسو داسې قسم خبره کوئ چې دا سیزونه زما سره نشته دی، یعنی دا سیزونه زما په ملکیت کې نه دي یا د دې سیزونو زه مالک نه یم، نو هغه به تاسو څنګه وایئ؟ ګوره سمپلی به تاسو د آی او د هیو په منځ کې د ډونټ اضافه وکئ، یعنی ډونټ به ولګوئ او هغه فارموله به یې د آی هیو والا تو صرف اضافه پکې راله د ډونټ، د آی او د هیو په منځ کې مې د ډونټ اضافه وکړله، نور هغه فارموله ده د هیو نه بعد ناون به تاسو لګوئ، د هغه سیز نوم به تاسو لګوئ کم سیزونه چې ستاسو په ملکیت کې نشته، یعنی د کم سیزونو چې تاسو مالکان نه نو هغه به تاسو څنګه وایي؟ هغه به تاسو د I don't have plus noun په مرستې سره وایي. لکه شان دې سنټنسز ته هم وکیلی چې تاسو په ذهن کې دا خبره هم کلیر شي. I don't have a car. I don't have a car. زه موټر نه لرم. اوس ډونټ څه شی دی؟ ډونټ چې دی دا مونږه شارټ فارم کې راویستی دی، دا ډو ناټ دی خو مونږ به دا ډونټ وایو. رایټ، چې زمونږه هغه شارټ فارم یا په سپوکن انګلیش کې به مونږ وایو ډونټ. I don't have a car. زه موټر نه لرم. I don't have a car. زه موټر نه لرم. په تیر شوي کې تاسو وی چې زه موټر لرم، اوس تاسو وایئ چې زه موټر نه لرم، ما سره موټر نشته دی یا زه د موټر مالک نه یم. I don't have a car. زه موټر نه لرم. I don't have any house. زه هیڅ کور نه لرم. I don't have any house. زه هیڅ کور نه لرم، یا زما کور نشته دی یا زه د کور مالک نه یم، نو هغه به تاسو داسې وایئ I don't have any house. زه هیڅ کور نه لرم. I don't have any house. I don't have a computer. I don't have a computer. I don't have a computer. زه کمپیوټر نه لرم، یا زه د کمپیوټر مالک نه یم، یا کمپیوټر زما په ملکیت کې نشته، یا زما سره کمپیوټر نشته دی. داسې قسم خبره چې تاسو کوئ نو تاسو به داسې وایئ I don't have a computer. زه کمپیوټر نه لرم یا زما سره کمپیوټر نشته دی. I don't have a computer. I don't have a computer. I don't have a headache. I don't have a headache. زما په سر درد نشته. I don't have a headache. زما په سر درد نشته. اوس که تاسو چاته وایئ چې ستاسو په سر مطلب داسې قسم خبره کوئ چې زما په سر درد نشته، نو هغه به تاسو داسې وایئ چې I don't have a headache. زما په سر درد نشته دی. په تیر شوي کې تاسو وایئ چې زما په سر درد دی I have a headache. اوس تاسو وایئ چې زما په سر درد نشته دی، نو تاسو به داسې وایئ چې I don't have a headache. زما په سر درد نشته دی. اوس لږ شانتې دې فارمولې ته د سټرکچر ته هم وګورئ او بیا پې ځان پوهه کوئ چې ستاسو په ذهن کې دا خبره مکمل کینی. لکه ګوره که تاسو اوس یو قسم خبره کوئ چې زه دا څیزونه نه لرم یا دا څیزونه زما په ملکیت کې نشته دی یا دا څیزونه زما سره نشته دی. لکه فار ایگزامپل زما سره ګړۍ نشته دی، زما سره موټر نشته دی، زما سره لیپټاپ نشته دی، زما سره کمپیوټر نشته دی. نو که د دې خبرو په باره کې زه خبره کوم چاته، نو هغه به زه څنګه ویم؟ هغه به زه په دې فارموله کوم. صرف هغه زړه فارموله ده، خو صرف د I have noun plus په منځ کې به مونږه د ډونټ اضافه کو، نو هغه نیگیټیو سنټنسز براله تیار کی، یعنی منفي جملې به زمونږه تیار شي. اوس دا سنټنسز هم ما سره ریپیټ کړئ چې تاسو په ذهن کې دا سنټنسز هم کینی. I don't have a car. زه موټر نه لرم. I don't have a car. زه موټر نه لرم. I don't have a car. I don't have a car. زه موټر نه لرم.
I don't have any house. زه هیڅ کور نه لرم یا زما کور نشته دی خپل. I don't have any house. I don't have any house. زه هیڅ کور نه لرم. I don't have any house. I don't have a computer. زه کمپیوټر نه لرم. I don't have a computer. زه کمپیوټر نه لرم یا زما سره کمپیوټر نشته دی. I don't have a computer. زه کمپیوټر نه لرم. I don't have a headache. I don't have a headache. زما په سر درد نشته. I don't have a headache. زما په سر درد نشته. I don't have a headache. زما په سر درد نشته دی. right. اوس به تاسو داسې سنټنسز جوړ کړئ چې کم سیزونه تاسو سره نشته دی، د کم سیزونو تاسو مالکان نه یې یا کم سیزونه تاسو په ملکیت کې نشته دی، نو د هغې سنټنسز به جوړ کړئ او هغه به هم په کمنټ کې ما سره شیر کړئ، ما ته به کمنټ وکړئ، نو هغه به زه چیک کم ځای کې غلطي هغه به درته بیا زه امپروو کړم. رایټ. اوس که تاسو د چانه پوښتنه کوئ یعنی د چانه تپوس کوئ چې آیا تاسو دا سیزونه لرئ یا آیا تاسو سره دا سیزونه شته دی یا آیا دا سیزونه ستاسو په ملکیت کې شته یا د دې سیزونو تاسو مالکان یې، نو هغه به تاسو څنګه کوئ. ګوره دا فارموله یاد کړئ، ډو یا ډز. ډو یا ډز به ولګوئ او پلس سبجیکټ پلس هیو پلس ناون، نو د دې نه به تاسو ته انټراګیټیو سنټنسز چې تیار شي، سوالیه جملې چې هغه به تیار شي. کله چې هم تاسو د چانه پوښتنه کوئ نو تاسو به په دې طریقه کوئ. ښه، اوس لږ شانتي دې سنټنسز ته وګورئ چې تاسو په دې باندې هم پوه شئ. Do you have a car? Do you have a car? آیا ته موټر لرې؟ Do you have a car? تا موټر لرې؟ که مونږ د چانه تپوس کو، د خپل فرینډز نه تپوس کو یا د بل چانه پوښتنه کو چې آیا تاسو موټر لرئ یا تاسو د موټر مالکان یې، آیا تاسو په ملکیت کې موټر شته، نو هغه به مونږ داسې وایو چې Do you have a car? آیا تا موټر لرئ؟ Do you have a car? آیا تا موټر لرئ؟ Do you have a house? Do you have a house? آیا تا کور لرئ؟ Do you have a house? آیا تا کور لرئ؟ آیا تا د یو کور مالک یې که نه؟ مطلب ستا خپل کور شته دی که نه؟ Do you have a house? آیا تا کور لرئ؟ Do you have a charger? Do you have a charger? آیا تاسو چارجر لرئ که نه؟ دا سنټنس دا جمله چې دا مونږ ډیر زیات استعمالو او ډیری په روزمره ژوند کې استعمالو. مونږ اکثر خلکو ته وایو که نه چې آیا تاسو چارجر لرئ که نه، نو هغه به مونږ داسې وایو چې Do you have a charger? آیا تاسو چارجر لرئ؟ Do you have a charger? آیا تاسو چارجر لرئ؟ Do you have a computer? Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ؟ Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ؟ یعنی آیا تاسو دا یو کمپیوټر مالکان یې که نه؟ ستاسو سره خپل کمپیوټر شته که نه؟ مونږ د چانه پوښتنه کوو نو مونږ به داسې وایو چې Do you have a computer? Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ؟ Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ؟ تاسو به ډو کم ځای لګوئ او ډز به تاسو کم ځای لګوئ. ګوره د I, we, you, they د دې سره به مونږه ډو لګو. د I, we, you, they د دې سره به مونږه ډو لګو. اوس ډز به مونږ د کم ځای کې لګو. ډز به مونږه د عاصم سره لګو، یعنی عاصم یو نوم دی د هغه سره به مونږه ډز لګو، یا داسې فرهاد شو دا هم یو نوم دی د دې سره به مونږه ډز لګو، یا هی شي اټ د دې سره به هم مونږه ډز لګو، یا ډاکټر د دې سره به مونږه ډز لګو. رایټ. ډز به مونږ د صدب سره لګو، یعنی د یو کس نوم سره یا د پروفیشن سره د پیشې سره به مونږه ډز لګو، لکه فرهاد شو، عاصم اینڈ قاسم، فضل احاد د دې سره به مونږه ډز لګو. هی شي اټ سره به هم مونږ ډز لګو.
ډاکټر سره به هم مونږ ډز لګاو او د آی د وی یو سره به مونږه ډو لګاو رائټ اوس په دې سټرکچر بیا ځان پوهه کوي چې مونږ به د چانه پوښتنه څنګه کوو چې آیا تاسو دا څیزونه لرئ که نه یعنی دا څیزونه ستاسو په ملکیت کې شته که نه نو هغه به مونږه څنګه کوو هغه به مونږ داسې کوو چې مونږ به ډو یا ډز ولګو پلس سبجیکټ سبجیکټ څه ته وایي سبجیکټ لکه آی شو یو شو وی شو دی شو عاصم قاسم ډاکټر فضل احد فرهاد دا سیزونه چې کم دي دې ته ویل کېږي سبجیکټ رائټ نو ډو یا ډز به ولګوئ د دې خو مې تاسو ته وویل چې ډو او ډز به تاسو کم ځای لګوئ بیا به سبجیکټ ولګوئ او بیا به هغه زړه فارموله راوالی هیو پلس ناون والا نو ستاسو هغه انټراګیټیو سنټنسز چې دی هغه به تیار کی یعنی سوالیه جملې چې هغه به تیار کړي دا سنټنسز وس ما سره دوباره ریپیټ کوي چې تاسو په ذهن کې دا خبره هم کینی Do you have a car? Do you have a car? تا موټر لري اے ملګری آیا تا موټر لري آیا تا موټر لري Do you have a car? Do you have a car? Do you have a house? Do you have a house? آیا تا کور لري Do you have a house? آیا تا کور لري مونږ د چانه پوښتنه چې کله کوو چې آیا تا کور لري نو مونږ به ورته وایو چې Do you have a house? آیا تا کور لري Do you have a charger? آیا تاسو چارجر لرئ Do you have a charger? آیا تاسو چارجر لرئ Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ Do you have a computer? آیا تاسو کمپیوټر لرئ اوس په دې باندې هم سنټنسز جوړی کوي چې تاسو به د چانه څنګه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو دا څیزونه لرئ یعنی د چانه پوښتنه تاسو وکئ چې آیا تا ګاډی لري آیا تا ګړی لري آیا تا نور داسې څیزونه کم چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ هغه ټول چې هغه اوس تاسو استعمال کوئ او ماته په کمنټ کې وکئ رائټ اوس په دې هم ځان پوهه کوئ چې هیز به مونږ کم ځای لګو او هیو به مونږ کم ځای لګو ګوره هیز به مونږ په هغه ځایونو کې لګو کم ځای کې چې مونږه وایو چې he she it فرهاد ډاکټر فادر د دې نومونو دپاره د دې سټرکچر دپاره به مونږه هیز لګو لکه he has she has it has فرهاد has ډاکټر has father has نو د دې دپاره به مونږه هیز لګو کله چې هم مونږه دا قسمه سبجیکټ استعمالو لکه he she it فرهاد ډاکټر فادر نو د دې دپاره به مونږه هیز استعمالو خو که فرض کا مونږه د دې نه علاوه دا سبجیکټ استعمالو چې آی یو دی وی فرهاد اینڈ وقاص مطلب چې ډبل سټرکچر راشي ډبل نومونه راشي دلته مال یو ځای لګولی دی خو فرهاد اینڈ وقار به دا تاسو کوي چې کله هم دوه نومونه راشي لکه فضل احد اینڈ فرهاد یا داسې نور قسم چې ډبل نمونه راشي نو د هغې دپاره به هم تاسو هیو لګوئ دا به تاسو داسې کوئ فرهاد اینډ وقاص دپاره به مونږه هیو لګو برډ شیف دپاره به مونږه هیو لګو بیا هم په دې ځان پوه کوئ چې د آی دپاره به مونږه هیو لګو د یو دپاره به هم هیو لګو د دې دپاره به هم هیو لګو د وی دپاره به هم هیو لګو د فرهاد اینڈ وقاص دپاره به هم مونږ هیو لګو کله چې ډبل نیمز راشي د هغې دپاره به هیو لګو د برډز دپاره به مونږه هیو لګو د شیپ دپاره به هیو لګو دا و زمونږ نننی کلاس که ستاسو دا کلاس خوښ شوی نو زمونږ ویډیو لایک کوئ او مونږ ته ښکلی کمنټ وکئ د حوصله افزایۍ دپاره او زمونږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ د ویډیو